پاکستان وایي د داعش خراسان څلور وسلوال یې په افغانستان سره پوله کې نږدې وژلي دي. دا چې څنګه ولې پوره جزئیات هم دلته راسره وګورئ. په پاکستان کې چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په یوې لرې پرتې سیمه کې چې افغانستان سره نږدې پرته ده د اسلامي دولت یا داعش خراسان څانګې څلور غړي په ډزو کې وژلي دي. د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې شنبه ډسمبر 10 ویلي چې د داعش د وسلوال د افغانستان څخه شمالي وزیرستان ته تللي وو، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي چې دا کسان څه وخت هلته اوښتي او دا یې هم نه دي ویلي چې دا کسان د کوم هیواد اتباع وو. د ادارې په اعلامیه کې ویلي چې د استخباراتي معلوماتو له مخې په سیمه کې تصفیې عملیات کول چې وروسته ډزې وشوې او دا څلور کسان پکې وژل شوي دي. په اعلامیه کې د پاکستان ځواکونو د ماډرول په هکله هم معلومات نه دي ورکول شوي. پاکستان ادعا کوي چې داعش وسلوال په افغانستان کې پټ دي او د هماغه ځایه په افغانستان او پاکستان کې د بریدونو بندوبست کوي. تېره اونۍ هم داعش ادعا وکړله چې په کابل کې د پاکستان پر سفارت ډزې کړي، سره له دې چې په برید کې د افغانستان لپاره د پاکستان شردافیر ته کوم زیان نه و رسېدلی، خو په اسلام آباد کې چارواکي وایي چې یو پاکستاني امنیتي محافظ په ټټر کې په مرمۍ لګېدلی و. په افغانستان کې طالب چارواکو ویلي چې د برید په تړاو یو تن نیولی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یاد بریدګر د نیولو په اړه زیاته کړې. په کابل کې د اسلامي امارت د ځانګړو ځواکونو له لورې هغه کس ونیول شو چې د تېرې جمعې په ورځ یې د پاکستان پر سفارت ډزې کړې وې. دا کس د یو بهرنۍ هیواد تبع او داعش ډلې غړی دی. هغه په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي چې نیول شوی کس د کوم هیواد تبع دی او چیرې نیول شوی دی، خو زیاته کړې ده چې د دوی د څېړنو له مخې د پاکستان پر سفارت برید د داعش او بغاوتګرو لخوا په ګډه تنظیم شوی و. تر دې وړاندې د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو ادارې هم خبرداری ورکړی چې داعش خراسان په افغانستان کې یوه اندېښنه ده او په دې کار کوي چې دا ډله په غټې اندېښنې بدله نه شي. متحده ایالاتو منلي چې په افغانستان کې طالبان د داعش په خلاف جګړه کوي، خو ترڅنګ دا هم ویلي چې طالبان هغومره وړتیا نه لري چې وشي کړی دا ډله وځپي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت.